سر مې د خدای بیا د وطن دی ما ملنګ جان پکې خپوړې کړي دینه د افغانستان منظرې یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو هیله ده چې ډوډ او صحتمند به اوسېږئ. نن یو ځل بیا راغلي یاستو د غوربند ښایسته ځوانانو سره چې دوی ډېر چکري او داسې میله یي تبخوشه ځوانان دي. راځو د دوی سره خبرې کوو او د دوی سره ساعتېري میله دوام لري. راځئ دوی به تاسو ته معرفي کړم، هر یو به خپله نوم واخلي او چې د کوم ځایګي څخه دي او څه هیلې لري موږ سره به شریکې کړي. سلامونه نیکې هیله ده چې ډوډ او صحتمند. وعلیکم السلام عادل صاحب، سلامونه ټولو ته. زه ګلولي د پروان ولایت د سیاګد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نن موږ ټول ملګري راغلي یاست په چکر باندې د ترکمن درې ته. دلته یو چینه ده وایي تودې اوبه پکې دي. موږ راغلي یاستو چې دا وینو نو همداسې ماسپښین خواته دا چکر شللو راغلو دلته چکر ته چکر نه خوند واخلو. ډېر ښه مخکې داسې خو کومه لیدنه کړې نه والله مخکې خو نه وه کړې، نه داسې زمینه مساعد وه او نه داسې امنیت هم نه و. اوس الحمدلله امنیت دی. نو دغه خواته موږ بیخي نه وو راغلي، اوس راغلو. دغه ځایونه ډېر ښه شی دی او ډېر ښه شی هغه لري، فضا لري. دلته یو چینه ده هلته پورته وایي هغه کې تودې اوبه دي. که لیدونکو ته کوم پیغام لري، کومه غوښتنه لري څه شریکولی شي؟ لیدونکو ته مې دغه پیغام دی چې فعلا افغانستان امن دی. ځوانانو ته مې دغه پیغام دی چې راشي وګرځي چکر ووهي. نو موږ دغه ځای ته هېڅکله نه وو راغلي ځکه چې نه امکانات وو او نه داسې امنیت. اوس هغه دی الحمدلله امنیت دی، ټول راغلي یاستو ګرځو. نو ځوانانو ته مې دغه پیغام دی چې راشئ وګرځئ افغانستان کې. نو انشاءالله ټول افغانستان امنیت دی. نو د یو آزاد افغانستان په هیله. ډېره مننه، ژوندی اوسېږئ. واقعا چې افغانستان کې اوس امنیت فضا خوره شوې ده او فضا یې چکر ته ډېره ښه برابره شوې ده. راځو د بل یو ښایسته ځوان سره غږېږو چې دا د کوم ځایګي دي او خپله ځان ورته معرفي کړي. السلام علیکم، زه د پروان یم، د سابها کې د پروان ساحل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا دوستانو سره راغلي یاستو چکر دلته د ګرمې چینې ته ترکمن چینې ده. دلته دلته لیدلو دا ډېر خوندور ځای دی او په زړه پورې ځای دی. د رفقان سره راغلی چې سر ډېر ښه. دا او ډریور هم زموږ دی او دا زموږ ډریور هم دی. نو دا چې دی بیا موږ چکر کې نن خاص نازولی سړی دی. نو تا مخکې له دې ساحې څخه لیدنه کړې وه، که تجربه یې لرې راسره شریکولی شي؟ نه، اولین بار چې راغلی یم ځکه ډېر خوندور ځای دی، ډېر مې خوښ شو. ډېر ښه، ډېره مننه. ژوندی اوسئ. د ده څخه ډېره مننه چې زموږ ډریور هم دی په نننۍ ویډیو کې. نو راځو د یو بل ځوان سره خبرې کوو چې دا خپله ځان راته معرفي کړي. او سلام ورور. سلام علیکم، ورور بخیر، جوړ بخیر. زه ذبیح یم د پروان ولایت د سیاګد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نن راغلی یم د ګرمې چینې ته د چکر د دوستانو سره. ډېر خوښ یم او ډېر ساعت تېر شوی دی. خوشحاله یم چې داسې امنیت مو په موږ کشور کې راغلی دی. انشاءالله چې همیشه به داسې امنیت واوسېږي د امید د ازادۍ. ډېره مننه، ژوندی اوسېږئ. دا ځایونه خو ډېر ښایسته او جالبه دي. که اول ځل تاسو دلته راغللی تاسو کوم احساس وکړی؟ والا موږ ډېر احساس ارامه شو، ډېر په طبیعت ځای ته راغلي یاستو. موږ د دې نه مخکې نه وو راغلي، چې کله اوس امنیت راغی او ډېر خوشحاله یاستو. امنیت هم برقراره دی. ډېره مننه. که کومه پیام لیدونکو ته لرې؟ نه خاص پیام نه لرم، ډېر ښه خوندور ځای دی. ډېره زیاته مننه د تا څخه چې موږ سره خبرې وکړلې. نو یو بل ځوان سره غږېږو چې دا حتما د ده ځایګي تجربه هم لري او د ده ځای په هکله به معلومات هم راکوي. نو ده ته راځو چې دا خپل ځان راته معرفي کړي او د ده ځایګي په اړه لږ معلومات راسره شریک کړي. سلام جوړ، تازه بخیر. سلام وروره، ښې جوړې بخیر یې. ما یو سلام تا ته خاص ملګرو ته یو سلام. زه رفسنجاني یم د پروان ولایت د سیاګد ولسوالۍ اوسېدونکی. نو دا ترکمنو درې ته پرې مخکې هم راغلي وو، دې یخې چینې ګرمې چینې ته راغلي وو او بیا هم یو پرې راغلو د تاسو دوستانو سره چې لیدل وکړو. یو ښایسته هوا او ښه اوبه او ښه چینه ده. د دوستانو د ځوانانو ساعت پکې تېرېږي.
ډېره مننه. دا باره کې که لږ معلومات راکړي. دا چینه چې ده هم دلته یخه چینه وجود لري او هم ګرمه. نو راځو د دې چینې سیل هم کوو، ګورو یې. نو ته دا باره کې لږ معلومات راته شریک کړه چې دلته خو یو سړک هسې لاړ دی. دا سړک د کوم دره د کوم ځایګي سره وصل شوې ده او که مخکې لاړ شو دلته خالي همداسې غرونه دي او که نور څه باغات شی هم شته؟ داسې خاص زیات معلومات نه لرم، خو داسې یو پاس یو سړک لاړ دی، دا ترکمنو درې ته لاړ دی پورته، او درې ترکمن دغه خوله ده، دغه پورې ده یخه ګرمه چینو ته وایي، او هغلته اوبه یخې هم راځي. ډېره ښایسته هوا لري، اوړي دپاره د بهار دپاره ډېر یو ښایسته هوا لري. ډېره مننه. که لیدونکو ته کومه پیغام لرئ ما په خدمت کې. لیدونکو ته د ما یو خاص سلام وي، نو دا تا چینل دی، یعنې تصفیه او تا د تصفیه او داسې یو ښایسته هوا او دغه. ډېره مننه. ژوندی اوسېږئ کور ودان. راځو د یو بل ښایسته ځوان سره خبرې کوو چې دا هم خپله ځان راته معرفي کړي او د دې ځای د آب و هوا او د چکر څنګه خوند اخیستلی شي. سلام جوړ تازه بخیر. وعلیکم السلام. جوړې بخیر. زه علیرضا عظیمي د ولایت پروان ولسوالۍ سیاګر نوم. دا د نن راغلي یاستو ملګرو دوستانو سره راغلي یاستو چکر د دې ګرمې چینې ته راغلي یاستو زما د سیل اوبو د کمال څخه خبرې دي. دا داسې حال ځوانان عجیب کوي، دا د افغانستان په پیغام باندې اباد په کې جوړ او پیار ټول مسلمانان لري او ټول ملګري دوستانو. ډېره مننه عظمي صاحب. که تاسو د اول دفعه څه چکر دا اول دفعه چې راغلي یاستو نو ملګرو سره نه چې راخوځېدلو، راغلو اول دفعه چې داسې چکر ته راغلي یاستو. څه احساس لرئ چې دا په دا وخت کې داسې مازدیګرني موسم کې دلته راغلي یاستئ؟ څه احساس لرئ؟ دا احساس لرو چې مخکې جنګ او جدل او دا خبرې ډېرې، اوس امنیت راغلی افغانستان کې، شکر الحمدلله ښه وخت دی. او که موقع ده داسې ځوانان وځي هر ځای د چکر وایي، چکرباني ګرځي، ځوانان ځي مثلا خپله بنډار کې خپله ساتیرۍ کوي. مخکې دا خبرې نه وې چې چېرته به لاړلې یا به جنجال یا به جنګ یا به یې الګزول یا دوسیانې همداسې به یې ورته جوړول. اوس شکر الحمدلله چې افغانستان ډېر ښه شوی دی. ډېره مننه. ژوندی اوسېږئ. که لیدونکو ته څه پیغام لرئ ما په خدمت کې یم. څه خاص پیغام ورته نه لرو، خدای پاک یې ټول ژوندي او آباد لري. ډېره مننه. ژوندی اوسېږئ. راځو د انجینر صاحب سید محمد اعظمي ته چې د سره هم خبرې کوو. سلام جوړ تازه بخیر. علیکم سلام ادیب صاحب، ښه وخت ولرئ. په خیر سره راغلي موږ سره او د تازه چینې ته خیر سره راورسېدلو. ته مخکې د دې ځایګي ته مخکې چکر دپاره راغلی وې او که ستا هم زما غوندې اول دفعه ده؟ نه زما هم اولین بار دی د یخې چینې ته، او داسې خبر مې درلوسته چې دلته هم یخه چینه شته هم ګرمه. د ترکمنو دره کې خپله د ولایت پروان ته مربوط کېږي. بیا داسې دوستان رفیقان داسې یو شناخته و، همسې طبیعت یې وشو ځو دا یخې چینې ته یو هوا د خاطره ډېر په ناوختي سره موږ را حرکت وکړو. البته خو راورسېدلو په خیر سره. اوس انشاءالله د ځوانانو خبرې وکړلې ټولو، نوبت ما ته راورسېده. دا د خدای ژوندی لري عادي صاحب چې موږ ته دې وخت راکړه او ژوندی اوسئ. ډېره مننه. دوستانو دا زمونږ د اطاق ملګران دي، په ډېرو چکرو کې موږ سره مل وي. تاسو بیا حتما مخکې ویډیوګانو کې هم لیدلی. ژوندی اوسئ. که کومه پیغام لیدونکو ته لرئ ما په خدمت کې. خیر اوسئ ادیب صاحب. پیغام هم دا دی چې تل همداسې خوشحاله ژوند تېر کړي او په طبیعت سره په چکر سره په دې امن کشور کې په دې افغانستان کې چې اوس امنیت راغلی دی او په راحتۍ سره خلک ژوند کوي، چې د دوستان او ځوانان دا ټول په مینه محبت سره ژوند تېر کړي. دا زما پیغام دی ځوانانو ته دی. ډېره زیاته مننه. د افغانستان منظرې یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو موږ سره پاتې شئ. موږ چکر دوام لري.